د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام هیله ده چې روغ او جوړ واوسئ زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د ملي لوبډلې کرکټ اتلان خپل هیواد ته بیرته راستانه شول په دې لوبو کې هند کې د 2023 نړیوال جام کې افغانستان وکولی شو غټو غټو ټیمونو ته ماته ورکړي لکه پاکستان انګلند نیدرلند او سریلانکا ته ماته ورکړه او له غټې بریا سره بیرته خپل هیواد ته راستانه شول زموږ خپرونه د دغه په تړاو ده موږ سره پاسې او له خپرونې څخه خوند واخلئ. موږ په دې ورلډ کپ کې ډېرې ښې لوبې وکړلې او هغه ټیمونه چې مخکې موږ نه مات کړي په لومړی ځل موږ مات کړل. یووالی دی تاسو به په لوبه کې هم کتلی وي نو خدای تعالی دې وکړي چې په راتلونکي کې هم دغسې لوی ایونټو ته لکه اوس ولاړه وه چې غټه شپه ده ځینې اوږدې اوږدې شپې دمه به وکړي مسلمانه خوب مې لکه سره ساده خوب مې نه دی کړی. بیرغ مو زمونږ جګ کړو په نړۍ کې اتلانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ کرکټ ملي لوبډل د اتلانو د تشویق لپاره په دې نړیوال جام کې د دوی ګډون ډېر متاثر او اغېزمن و او دا څلور بریا موږ افغانانو ته د بسته ورلډ کپ خاصتا د پاکستان لوبډلې په وړاندې افغانستان د لوبغاړو بریا ټول زموږ په نمایندګۍ د ملت په استازیتوب باندې تللي خو زما د خوښ لوبغاړی نجیب الله زدران دی. کرکټ افغان اتلانو څلور بریاوې خپلې کړې میدانونو ته د نړیوال جام سمبول مو د وحدت پاکستان خلاف افغان اتلانو بریا خپله کړه دا ډېر خوند نبي دپاره راغلی یم او ګربز سرحدونه مو مات کړي دي د سولې سفیرانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو گٹلے مو میدان دے جہان دے تہران دے اچت سر دے افغان دے اچت سر دے افغان دے منزنا مو کو مخ گیڈے گیڈے گلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو هر خواته خوشحالي ده خندا د ورورولي ده ګټلې مو سیالي ده ګټلې مو سیالي ده Cuatro se usa, تشه و څنګه پښتنو که زما نظر واخلم څومره خوشحاله یې چې د هېواد ته بریاوې هم راغلې بالکل زه د خوشحالي احساس کوم چې موږ په دې ورلډ کپ کې ډېرې ښې لوبې وکړلې او هغه ټیمونه چې مخکې موږ نه مات کړي په لومړی ځل موږ مات کړله نو بالکل د خوشحالي احساس کوم ولې په دې ورلډ کپ کې موږ ښې ورځې مو لیدلې بدې ورځې مو لیدلې ځینې داسې لوبې وشولې چې هغه باندې اوسه پورې زه خپله شخصي خفه یم دغه نه ښه کېدلی شو خو خیر هغه د موږ لپاره یوه زده کړه هم وه د آینده لپاره او
ښه خبره ده چې کوم لوبډلې موږ مخکې نه وې ماتې کړې لومړی ځل موږ مات کړ نو هغه باور لوبډلې ته راغی انشاءالله اوس به یو ټیم هم موږ نه پرېږدو په اسانه چې موږ نه لوبه وګټي. برنامه خو د 24 ماه بخیر قطع هندوستان دو ماه بعد مسابقه داریم و در آینده سال جام جهانی 24 است و چمپیونز ترافی که 50 است ما که در ورلد کپ کوالیفای کردیم برش او هم در آینده یک سال میشه بخیر با مو آمادگی میگیریم. بالکل ان شاء الله هم دغه توقعات دي او کرکټ بورډ به هم ان شاء الله په دې کې کوشش کوي چې څومره غټ ټیمونو سره موږ څومره لوبې وکړو لکه څنګه چې دغه ورلد کپ نه مخکې کرکټ بورډ موږ ته سیریزونه برابر کړل او دغه غټو لوبډلو سره موږ میچونه وکړل نو هغه پریشر هم په موږ باندې کم شو او دوی سره موږ عادت هم شول نو ان شاء الله هم دغه توقع هم د کرکټ بورډ نه چې آینده کې هم دغسې غټ ټیمونو سره موږ ته میچونه برابر کړي او موږ هغو سره لوبې وکړو ان شاء الله د موږ لوبډله به نور شاته نه ګوري او کوشش به هم همدی چې انشاءالله په آینده کې د ده نه هم ښه پرفارمنسونه ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د حشمت خبرو په تایید باندې ما مخکې د خبره وکړه یوه ورځ په یوه مجلس کې چا د ده نه پوښتنه وکړه وایي په دې نړیوال جام کې د کومه لوبډله ټارګټ کړې ده چې ته به یې ماتوې نو هغه خبره یې ما په یاد ده ده ځواب ورکړو وایي زه به د هرې لوبډلې په خلاف ښه لوبه کوم او کوشش به کوم ترې ګټم یې نو د دې ښکارندوی ده چې دوی ځان ته هدف لوړ ټاکلی و په هغه کې الحمدلله بریالي شول. را روان کال ته دته دا ډاډ ورکوو چې موږ پیل د هند سیریز نه دی بیا سریلنکا ده بیا آیرلینډ دی او بیا په لومړي ځل موږ د نیوزیلینډ سره ټیسټ لوبه لرو T20 ورلډ کپ هم دی نو کوشش به کوو لکه څه رقم چې د نړیوال جام ته موږ 2 کاله پخوا تیاری پیل کړی و د قطر کې موږ د نیدرلینډ سره سیریز و په هغه وخت کې د ډېرو لوبغاړو د فضل حق د عظمت د قیس ریاض حسن ډیبیو وه الحمدلله د هغې نه وروسته دا مزل جاري وساتو موږ په ځوانانو باندې باور وکړ دوی هم زموږ باور مات نه کړ تاسو به ډېر ځوانان لیدلي ممکن په بعض بایلټرل سیریزو کې هغسې نه وي لوبېدلي خو موږ په دوی باندې باور وکړ دوی موږ سره تر نړیوال جام پورې راغلل هغه وه چې الحمدلله ډېره ښه نتیجه یې موږ ولیده. یو بل شی باید تاسو ته ووایم دا ځل زه د لوبغاړو د مجلسونو خبرېدم هلته د منیجر صاحب په رابطه کوم د دوی سره غږېدم یو شی چې تر پخوا ډېر اضافه شوی دی هغه موږ د لوبغاړو ترمنځ اتحاد اتفاق مینه او یووالی دی تاسو به په لوبه کې هم کتلی وي نو خدای تعالی دې وکړي چې په راتلونکي کې هم دغسې لوی ایونټو ته لکه اوس چمپیون ټرافي ته نن ICC به رسما اعلان وکړي هغه د ورلډ کپ دی دغسې آمادګي سره لاړ شو افغانستان ته بریاوې راوړو. ډېره مننه. مسلمانه خوب مې نه ده کړی ساده خوب مې نه ده کړی نظر خو تاسو ټول ته معلوم ده نو زه به زه ووایم پکې ستړی زه په ویلو ویلو راځي ستړي زه په خدای ټول ته مبارکي وایم ټول ولس ته ټول هېوادوالو ته واقعا ډېر د موږ لپاره ډېر تاریخي سفر و د کرکټ په تاریخ کې د موږ چې کومې یعنې کومه موږ چې غوښته هغه نه خدای پاک ښه وکړه او دا ټول د تاسو د مینې او د دعاګانو برکاتو د څومره چې ولس موږ پسې او څومره چې موږ وستایلو نو واقعا د الفاظ نه لرم ورته نو بیا هم زه ټولو د هېوادوالو ته ټولو افغانانو ورونو ته مبارکي وایم او انشاءالله دا سفر به جاري او همداسې مخته به ځو. واقعیت ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوو چې موږ څومره د ورلډ کپ دپاره دغه 2 کالونه تیاری نیولی او پریکټس یې کولی نو هغه ماشاءالله ورلډ کپ کې موږ ځان شو کوه هماغه میچونه ول چې ښې لوبې مو کړه ډېر زیات خوشحاله یم زه خپله خوشحالي ټول افغانانو ته بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم په پیل کې ډېر خوشحاله یم چې نن د نړیوال جام د ویاړلي او بریالي سفر نه افغان اتلان بیرته خپل هیواد ته راستانه شو. دا د ډېرې خوښۍ ورځ ده ځکه چې په لومړي ځل افغان لوبډلې وکولی شول چې په نړیوال جام کې څلور سترې لوبډلې ماتې کړي او همدارنګه ډېرې بهترین لوبې وکړي او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډېر ښه ویاړونه ثبت کړي. بیرغ مو زمونږ جګ کړو په نړۍ کې اتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بیرغ مو زمونږ جګ کړو په نړۍ کې اتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. تاسو ویاړ د ټول ملت یې، غرور زموږ غیرت یې، سمبول مو د وحدت یې، سمبول مو د وحدت یې. درنو لیدونکو لکه څنګه مو چې ویلي افغانستان د ملي لوبډلې کرکټ وکولی چې ډېرې لوړه لوړو ټیمو ته ماته ورکړې او موږ وکولی چې پاکستان له پنځم ردیف نه اووم ردیف شپږم ردیف ته ولیږو. خپله راسو سریلانکا ته مو هم ماته ورکړله، انګلستان ته مو هم ماته ورکړه، نیدرلند ته او استرالیا سره مو چې کله میچ و موږ ډېر یو ښه ټارګېټ وټاکی 292 خو له بده مرغه زموږ بالرانو ډېر هڅه وکړه چې ماکسویل آوټ کړي خو ونه سو او ماکسویل 2 سنچریانې وکړې او زموږ په لوبډله باندې ریکارډ هم جوړ کړ. نو افغانستان په دې لوبه کې وکولی چې سیم کوالیفای وکړي T20 ته، یعنې د 2023 نړیوال آسیایي جام ته. او له دې لوبو څخه یې ښه ګټه پورته کړه او وکولی چې په T20 کې ګډون وکړي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه، تر بلې خپرونې پورې د الله په امان.